خزو مکر نه دی الله موږ ټول وساتي. مشهوره خبره ده، وي د ښځې وي د یوې چونټې او کمسې لاندې وي 100 مکره پراته دي، 100 یې لږ ویلي دي، 1000 نه هم زیات پراته دي. او ځکه حدیث کې راځي سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي عقل یې کم دی، او دا د کم عقل خاونده یو هوښیار سړی وښوي، داسې به یې ګډوډ کي چې غریب به د دیندارۍ نه موځي، د رشتو پاللو نه به موځي، د ملګرتیا نه به موځي. ځکه چې هلته چې ورته کوم درس هغه په کټ کې کوي که نه، شپې چې ورته او پلار دې ته ځان نه پېژنې او ته ټول عمر جوبه توی لکه سهار له بیا د بریتونه وینې ساسي. هوښیار خاوند هغه دی چې د ښځې یو حد ساتي، یو لیول، چې ښځې کله خبرې ډېرې کړي بس غلی شه، څه قړت چې وایي د خبرو تړلی، کومه خبره چې تا سره مناسب ده هغه وکړه، او چې دې ماته وکړه زه به سوچ وکړمه، د هغې نه بعد به زه فیصله کوم، دا نه چې ته ماته څه زه به فیصلې کوم، نه. نو سړی الرجال قوامون علی النساء، سړي څه دي؟ حاکمان دي. مشر داسې نه چې د کشر خبرې اوري او فیصله کوي، مشر خبره واوري بیا څه وکړي؟ بیا سوچ وکړي. نو د نن سبا د هلکانو باندې د الله رحم وکړي. اوس که هغه ډېرو پوخانو له ځو نو هغه هم نشو یادولی، د هغوی مرمان نشو کولی، ځکه چې هغوی سره به 40 ګنټې سوباړه په لاس کې هغوی لږ اورېدلي وو. دا اوسني چې دي د دوی هم صفت نشو کولی چې یاره دا بالکل برابر دي، دوی دې بل طرف ته اورېدلي له منډه خبره الټه شوې ده، ښځه مشره او دی کشرې، پیسې هم د ده د هغې سره وي، فیصلې هم د هغې سره وي، مسلې هم د هغې سره وي. نو دغه هم زیاتې په منځ کې ژوند تېرول پکار. کله چې کم کار مناسب وي هغه کوه. او نور د ښځو چې صحیح تحقیق ته نه یې کړی د خبرې، نو د ښځې خبره به ډایرکټ نه مني، ځکه چې ښځې مکر هم کوي کله ناکله. او بیا اوښکه د هغې غټه اسلحه ده، یو ماشوم یو ښځه، د دوی د اوښکې د تیاري پرتې دي، تو ته هسې ووایه هسې یو دوه تې راواچوه. نو دا دی چې ښځه تا ته به ژړا شي، زه تا ته دا نه یم چې تپوس یې مه کوه، زما خبره غلط معنه ماله، زه یم ټوله خبره واوره، ویې ژړل ته خبره واوره، خو مجرد د دې ژړا د لاسه ته فیصله مه صادروه. چې یې وژړل اوس ورته صبر، ما لږ ټیم راکړه، ته سوچ وکړه ولې دا ښځه ولې داسې وایي، نو هغه ولې داسې وایي، نو دا هغې نه بعد یوې فیصلې ته ته ورسوه. دا ژړا دلیل د دې نه دی چې د دې ښځې سره زیاتی شوی دی. کیدی شي دلیل وي، کیدی شي نه، نو په کیدی شي باندې قیسې خو نه ثابتېږي. ماشوم شو، ماشوم ته سوېده نه پلار ته وایي ما له یو روپۍ راکړه نه ورکړه، دقه ځي کې به ژړا شي، ښه روغ رمټې خاندي او بچي بیا ژاړي. نو دا د ښځې او د ماشوم غټه اسلحه ده. هر چې سړی دی نو د هغه اوښکې په حال اسانه نه رابهېږي. سړي اوښکې عام سړي زیاتوي، یو خو منافقي دروغجني دوکه لګي، عام سړي د دوی اوښکې د دوو خبرو د لاسه بهېږي. مسلمانان چې یو د الله د یېرې د لاسه، دویم چې کله تکلیف پې ډېر زیات شي، او چې کله دې سړی ولیدو چې ژړلي که نه نو پوه شي چې غم په ده باندې ښه ګډ دی، لکه چې سړی په حال اسانه نه جاړي، او یا د الله د یېرې نه جاړي. نو د الله د یېرې نه خو د مؤمن زړه نه رهي. او که سړی د غر په شان ومي خو د الله د دین په مخ کې بیا سړی هېڅ هم نه